د ډول ډول سترو عملیاتو وروسته زه بیرته د مساقله د ایساف ډلې مرکزي اډې ته راغلم. سلام هلکانو، ښه یاست؟ د ډي کمپنۍ د 5مې ډلې سرتیري څو ورځې لري چې استراحت وکړي او د عملیاتو لپاره ځان چمتو کړي. د 5مې، دوهمې او رویال ارش ډلګۍ بغیر دلته اکثریت پوځیان افغان اردو دي. د دوی وظیفه د مساقله د شاوخوا سیمو او د دې اډې ساتل دي. د رویال ارش ډله مخکې مساقلات راغلی وه. دوی په بوزنیا، سوریه او عراق کې هم جنګونه کړي دي. اوس دوی یو ځل بیا دلته د استادانو او لارښوونکو په حیث راغلي دي چې په لنډ ډول ورته میلټس وایي. زه همدا اوس دلته د استادانو د ټیم د مشر ډیو میلټن سره خبرې کوم. زه غواړم چې دی دا راته تشریح کړي چې برتانوي ځواکونه او افغان اردو دلته څنګه فعالیت کوي او د هغوی اوږدمهاله موخې څه دي. د لیه د ایساف پیاده پوځیان ډېر نه دي پاته، یوازې افغان اردو ده. د دشمن د پر شا کولو لپاره ډېر عملیات ترسره کوي او دشمن پر شا سوی هم دی، په دې کې شک نشته. کله چې تا ته وویل سو چې تا ته به د استازي وظیفه در وسپارل سي، آیا دې خبرې اندېښمن کړې که نه دې مسؤلیت ته خوشحاله وې؟ دې ته به د هلکان جواب درکړي. زه به درته ووایم، په پیل کې مو عادي تمرین او د داخلي اردو روزنه پیل کړه. فکر مې کاوه چې همداسې به روان یو، دوی به وروزو. خو کله چې مو کار پیل کړ، دوی 98 سلنه وخت ضایع کوي، ټوله ورځ سره خاندي. دا خلک لیونیان دي، خو بیا هم ښه هلکان دي. زه همدا اوس د افغان اردو او رویال ارش سره یو ځای د مساقله بازار ته په ګزمه روان یم. دا سیمه د برتانوي سرتیرو له قرارګاه بهر ده او سږ کال هلته 2 ځانمرګي بریدونه سوي دي. افغان اردو او رویال ارش هره ورځ 2 واره بازار ته ځي. نو نن سهار زه یو ځای بازار ته ورسره وځم. د سولې د ترلاسه کولو لپاره ملکي خلک باید پر افغان ځواکونو باور وکړي. په زیاتو مواردو کې معلومه سوې چې ځانمرګي برید کوونکي مساقلات ته راځي او له دې سیمې تیریږي. دا هغه لارې دي که یې مخنیوی په کولی سي. ناڅاپه ورته راځه او ناممکنه یې کړه چې راسي او تا پیدا کړي. موږ به دا ځای افغان اردو ته پرېږدو چې امنیت یې ونیسي. افغان ملي اردو سیماییزه پوهه د احتمالي خطرونو د پیژندنې په برخه کې حیاتي رول لري او ایساف ځواکونو ته ارزښتناکه مرسته ورکوي. دا چې دلته امن نسته، نو دا معلومه خبره ده چې دوی موږ ته د شک په سترګه ګوري. Okay, Rangman, keep pushing on, just keep the pace going. Assalamu alaikum. Manana. ویلی سو چې ځینې خلک ښه راغلاس راته وایي، راته خاندي، خو ځینې بیا رډ راته ګوري. دا د نړۍ تر ټولو عجبه رډ کتل دي. یو شی چې زما نظر یا ځان ته جلب کوي، هغه دلته زما مخ ته د یو قصاب دکان دی. په دغه بل دکان کې تاریاک ورته پخیږي چې دوی بیخي راحته دي سره. که تاسې هلته وګورئ، هلته یو صرافي ده. هغه سړی به ویني دی خپله پیسې په یو شیشهیي المارۍ کې ساتي. نو هلته تاسې کولی سئ خپلې پیسې لکه ډالر، افغانۍ یا کلدارې وټاکړئ. دا د بازار په سر کې د مساقله پیژندل سوی چوک دی. موصله دا ځای هغه ځای نه دی چې طالبانو خلک پر راځړول. ما خو داسې کومه کیسه یا مستند د دې په اړه نه دی لیدلی. کیدای شي تا به لیدلي وي. که څه هم له هر طرف څخه 2 کیلومتره دشمن هاخوا ته خزه او آماده دی چې جنگ را سره وکړي، خو دا د شنبې سهار دی. ډیر خلک راوتلي دي. دا یو پرمختللی ولایتي ښار دی. نو پر موږ حمله نه ده سوې. موږ ته ویل سوي دي چې پر یو ځای پاته نسو، مګر دا سخته ده چې ځایي خلک دي پر موږ راټول نسي، بالخصوص ماشومان. په آینده کې دوی له ځانه څه جوړېدل غواړي؟ ته غواړې ډاکټر سې؟ او دوی د کافرانو په اړه څه فکر کوي؟ وای نه پوهېږو.
وای نه پوهېږو څه فکر کوئ زه ستاسو څخه جلا یم یا زه فکر نه کوم چې زه د بغیر د یو زوړ سړي تاسې ته جلا معلومیږم No? I don't think I look that different to you. Apart from I'm an old man. امبر یو 0 الفا ټول خبر اوسئ یو فدایي ما راغلی ژیره دی درلودل خو ومې خربل نو ولې یې خروې زموږ د کلتور په خاطر Suicide bombers just moved in. We don't know. موږ نه پوهېږو فدایي د ښار غربي طرف ته دننه راغلی دی باور کېږي چې دی راسي او پر بازار حمله وکړي راځئ چې ځو یو 0 الفا زه دا اطمینان ترلاسه کوم چې تاسو زما خبرداری ترلاسه کړې دي د فدایي برید په خاطر موږ خپل اوسنی ماموریت دلته پای ته رسوو او اوس به بیرته د همهغه ټاکل سوي پیاده لارې له مخې خپلې قرارګاه ته ځو Patrol route. اوکې راځئ چې ځو موږ چابک روان یو افغان اردو به دلته لږ پاتې سي مخکې به په بازار کې کرار روان وو خو اوس 2 چنده چابک یو Just so they know. درې خلک په دوهم منزل کې موږ ته ګوري چې موږ چیش کوو هغه تیر کال په افغانستان کې 140 فدایي بریدونه وسوه داسې ویل کېږي چې ملکي تلفات هم لري بریدګر په عمده ډول لویان دي خو په دې وروستیو کې ځینې ماشومان چې حتی 6 کلن دي هم ورسره د بمونو د انتقال په برخه کې مرسته کوي نو دوی د دې طرفه څخه راځي هو دا لار د درې غربي طرف ته راځي اول شلې ته ګوري بیا بازار ته راځي Cross the water and come into the bazaar area. Salam. 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 موږ اوس دا د بیرته د ولسوالۍ د مرکز په دروازه کې یو DC now? هغه اصلي پوځي کارونه چې موږ نن ترسره کول غوښتل هغه مو ترسره کړل نو اوس تر ټولو غوره دا وه چې له بازاره راووت ځکه موږ هغه هدف و چې ممکن د فدایي برید کوونکي پام ځان ته راواړوو خو که برید سوی وای اصلا به ځایي خلکو زیان لیدلی وای نه موږ You're likely to suffer if one goes off. مساقله ډیر مهم جغرافیوي اهمیت لري ځکه چې دا د هلمند ولایت د 2 سیندونو د تیریدو په ګډ ځای کې پرته ده له همدې لارو څخه توکي لیږدول کیږي چې پکې وسلې او نشي توکي هم شامل دي اته میاشتې مخکې مساقله د طالبانو په لاس کې و خو وروسته یې دا سیمه ایساف ځواکونو ته په لاس ورکړه په نړۍ کې له 10 څخه تر 9 حصې زیات تاریاک په افغانستان کې کرل کیږي او طالبان د نشي توکو په کاروبار تکیه کوي چې پیسې پکې برابر کړي او جنگي مصارف پرې وکړي طالبان مساقله بیرته نیسي د دې کار د مخنیوي لپاره ایساف د ښار شاوخوا قوي پوستې جوړې کړې دي by patrol bases around the town. د افغان اردو سره تر ګزمې وروسته ماته د ځینو مشرانو افسرانو سره د لیدو دعوت راکړل شوی دی موږ د مساقله د ولسوالۍ په مرکز کې یو موږ اوس د کرنل شادل او دیو ملنټن سره د لیدلو لپاره روان یو کرنل شادل د مساقله د افغان ملي اردو د ځواکونو مشري کوي او دیو ملنټن دلته د سلا مشورې ورکوونکي ټیم یا ملت مشري کوي کوم چې د افغان اردو سره ګډ کار کوي سلام خوشاله سوم چې در سره وملیدل Pleased to meet you. Hi again, Ross. All right. د کوکنارو په وخت کې مساقله یو ډیر مهم ځای دی او دا د دشمن لپاره ډیر ضروری دی آیا دوی پلان لري چې دوی به پر هغه ځای د یو برید کوشش وکړي چې بیرته یې ونیسي د مساقله ټوله ساحې زموږ په لاس کې دي امنیتي پوستې مو فعال دي دشمن ته اجازه نه ورکوو چې مساقله ونیسي له دغه خلکو یې اکثرو د مجاهدینو سره د روسانو پر ضد جګړه کړې او اوس د طالبانو سره جنګیږي دا زما د مخابراتو افسر دی دا ساتنمن دی دا د لوجستیک افسر دی ډیر ښه افسر دی ښه ډله مو ده مورال یې ډیر لوړ دی هو تاسو به یې کارونه لیدلي وي زړورتیا ته به یې حیران تاسو د اریش کمپنۍ سره کار خوښوئ هو موږ په ډیرو غټو عملیاتو کې یو ځای کار سره کړی دی که درته ووایم دی ډیر زړور انسان دی دی په برتانوي پوځ کې په اسانه افسر کېدای شي Be an officer in the British Army. ستراتیژي جوړونکی دی که نه هو کاشکې دې په انګلیسي خبرې کولی سوای
سنګین incoming. Good. This is good. د افغان اردو سره د کار کولو په وخت کې تا دوی لیدلی دي؟ د ځینو وختونو ورته ولاړم، دوی ته به مې کتل او فکر به ورته وړی وم. یو زړور ځوان دی؟ ویل به مې چې یا خو بیخي لیوني دي یا هیڅ بیره نه لري. داسې وي لکه یو ښکار ته چې یې بیایه، که په یو کور کې دښمن وویني پر هواره مځکه پسې ځي تر هغه چې له منځه یې یوسي. And they will go across open fields to destroy that enemy. راته ویلی سې چې تر ټولو سخته خبره هم دا ده چې کله دوی دښمن وویني او بیا پر ور وځغلي. هو، موږ پر ښامار سمرېدل ورته وایو. څوک نه پوهېږي چې اخر پای به یې څه شي وي. افغان د افغان پر ضد جنګېږي، بیخي ورته جګړه سره کوي، خو موږ چې څه ورسره شریکوو هغه دا دي چې څنګه هوښیارانه جنګ وکړو. موږ پوهېږو چې دوی جنګ کولی سي، دوی زړور دي او دوی د نشنلیزم لپاره جنګېږي. صرف موږ دا هڅه کوو چې ورته وایو موږ روزنه درکړې، مشورې مو درکړې، اوس نو نوبت ستاسې دی. Now got to do it yourself. سبا به زه بیا د وان رویل اریش کمپنۍ او افغان اردو سره چې د طالبانو سره جنګیږي د جنگ په لومړۍ کرښه کې یم. دا به زما دپاره یو موقع وي چې له نږدې ووینم چې دوه بېلابېل کلتورونه چې د جګړې بېلابېل طرفونه لري تر مرمیو لاندې څنګه فعالیت کوي. Under fire. 7 بجو ته لږ وخت پاته دی. زه د رویل اریش سره یم. اوس جنوب ته د امریکایي اډې USPB خواته روان یو چې د ګزمې اډه ده. کله چې هلته ورسېدو بل سامان به ښکته کړو او بیا به په همهغه ساحه کې ګزمه وکړو. تیرو 3-4 ورځو کې هلته خاموشي وه، خو شاوخوا 15 ورځې مخکې هلته د دښمن سره شدید جنګونه سوي وه. نو وبه ګورو چې دا ځل څه پیښیږي. We'll see what we get. د تیرو 6 هفتو راهیسې رویل اریش او افغان اردو د مساقله د جنوب طرف ته د ساحې د نیولو لپاره جنګونه کول. وروسته 1 هفته بعد دوی یوه د ګزمې زړه اډه چې په جنوب کې د USPB په نامه ده بیا ونیول. د جنوب USPB یا د امریکایانو د ګزمې اډه په مساقله کې یوه تر ټولو د خطر ډکه اډه ده. د ورتلو او راتلو لارې هر وخت په ماینو پوښلې وي. د ګزمې د اډې څخه لا څومره لرې یو؟ 700 متره. 700 متره. نو دا هغه ساحه ده چیرې چې دوی جګړه کوي او ماینونه پټوي. نو هلکوان ډېر احتیاط کوي. پر اډه د راکټ او کوچنۍ وسلو پرلپسې بریدونه کیږي. پر بام 2 دهشتګي دي. دوی به په عملیاتو کې زموږ حمایت کوي. During the operation. جالبه ده، دا پیکا ده او هغه دهشکه ده. هو، هغه دوشکه ده، هغه به کاروو. دا چې د دوی کلتور ډیر جلا دی، دین او هر څه یې جلا دی، نو د روزنې په وخت کې خو به کوم مشکلات نه جوړوي. دا چې دوی مشهور جګړه ماران دي او دوی د نشنلیزم پر نظریه ډیر مین دي او په هغه څه چې دوی یې کوي ډیر فخر کوي. کله چې دوی په ګزمه کې وویني وسله یې پر اوږه راخیستې وي نو ته به فکر وکړې چې دا څه بې عقلي ده، وسله نیولې هم نه دي زده. خو کله چې کومه خطره پیښه سي دوی ډیر ژر ټکان کوي. Become so alert, and then the minute something happens, they're there right beside you, firing. هر برتانوي سرتیری د سامانو یو دروند بار وړي چې پکې اوبه، مهمات، زغره او وسلې دي. Body armor and weapons. بلخوا افغان اردو سپک او چټک جنگ کوي. زیاتره یې خوښوي چې زغره وانه غوندي او پر ځای یې خپل پر دین ایمان لري. ډیر یې باور لري چې خپل تقدیر له مخکې ټاکل سوی دی. موږ اوس د روانېدو په حال کې یو او باید شاوخوا 2 کیلومتره لار ووهو او دا خلک ډیر باوري دي چې په ځینو ځایونو کې به دښمن وځپي. افغان اردو به د عملیاتو مشري کوي. ماینونه به ګوري او احتمالي ګواښونه به له منځه یوسي. په تیرو 2 اونیو کې موږ د شنه ساحې د پوښښ سره عادت سوي یو. اوس چې موږ د امریکایي پوستې په شاوخوا د باندې راوتلي یو نو زه هیڅ د خطر احساس نه کوم.
دا چې د عملیاتو په وخت کې ځواکونه د جټ د اډې څخه چې 650 کیلومتره لرې په کندهار کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کولی شي خوشحالونکې ده. دا الوتکې د 1500 فونډه لیزري بم د غورځولو توانایي لري. شاوخوا 8 کیلومتره د فاب په ایډنبرا اډه کې توپونه هم شته. دلته رویال توپچي ډله 3 توپونه لري چې د 105 ملي متره مرمۍ تر 15 کیلومتره زیات غورځولو توانایي لري. 15 kilometers. شاته د عملیاتو په خونه کې جنرال تیمسن د عملیاتو کوردینات ورکوي. Right, and the guns are staying loaded. د جګړې د ډلې یو له حساسو وسایلو څخه یو ډرون جاسوسي الوتکه ده چې د عملیاتو په وخت کې د دشمن د پیدا کولو لپاره کارول کیږي. زه دې ته متوجه سوی یم چې د ټولې عصري ټکنالوژي سره سره بیا هم ځمکني عسکر جنګونه ګټي یا بایلي. On the ground. It's okay. دا د افغان اردو د خبرداري ټکان و. هلته کشف والا یو څوک ولید چې فکر یې وکړ چې دا به راپورچي وي، نو هغه ودرېدی. اوس عسکر مخته ور روان دي چې پوښتنې ورڅخه که څه هم دوی د هلمند ولایت نه دي، خو بیا هم دوی د شکمنو حرکاتو د پیژندلو ښه استعداد لري. ځینې وخت د ګزمې پر مهال د خلکو رویه پیژندل ډیر سخت وي. که چیرې دښمن په سیمه کې وي، نو ځایي خلک نه غواړي چې څوک یې وویني چې د ایساف ځواکونو سره خبرې کوي. هغوی له موږ سره خبرې نه کوي او په دې سره موږ ته معلومیږي چې دښمن شاید دلته نږدې وي. څنګه چوپتیا نه ده؟ لږ څه ارامي ده، چوپتیا ده. It's a little bit quiet. Number one's Alpha, Roger. Hey. It's AK. د افغان اردو ترجمان د ځایي خلکو څخه د طالبانو د ځای په اړه پوښتنې کوي. هلته یو ملکي افغان اردو ته اشاره کوي چې هلته د جنوب خواته په هغه کورونو کې ځینې وسلوال دي. کوم چې یو ښه طرف دی، ځکه دوی زموږ سره کومک کوي. To help us. Yeah, exactly. د فصلونو تر منځ چې تیریږو د دې سیمې د ریبل سوي فصل نښې وینو. دا به په ژمي کې د سوځولو لپاره کارول کیږي. In the winter. تاسو دا کوکړې وینئ چې شیره یې راوتلې ده. د دې نیشت د شپې اخره کې وهل کیږي او بیا شیره ورڅخه ټولیږي او دا بیا په ژمي کې د سوځولو لپاره کاریږي. In the winter. طالبان هر هغه چاته چې د ایساف ځواکونو سره کومک کوي سزا ورکوي. نو په دې خاطر د ملکي خلکو د دې حرکاتو څخه موږ ته معلومیږي چې طالبان څومره نږدې دي. افغان اردو او رویل اریش ډلې اکثره وخت دلته په جنگ اخته سوي دي. نو په دې خاطر اوس دوی ډیر احتیاط کوي. موږ ته اوس دا ثابته سوې چې دښمن د لویدیځ د لوړ طرف څخه د یو څارنځای څخه موږ ته ګوري. موږ لاره خلاصه ده، راځئ. So we've got to move, ready? ټیټ سي ټیټ سي. موږ دا دی راغلو. د لارې څخه ایسته سه. حالات خرابېږي. ته کېدای شي په جنګ کې برخه وانخلې. صرف پر دې سیمه باندې نظر ساته. موږ د جنوب لویدیځ لخوا د که ټکانو دښمن هلته وي نو موږ به چیرې ځو مشره؟ Roger, okay. Just keep an eye on the area. We're hearing gunfire coming from the southwest. که ته غواړې تللی سې. یو کوشش به وکړو. د جنوب لور ته دښمنان دي. هغوی زموږ سره جګړه کوي. اوس چې موږ د خلاصې ځمکې څخه تیریږو، موږ بیرته لویدیځ ته روان یو، د دغدان خواته. هغوی دلته را روان دي. موږ ستا شاته راسو، هغه لاندې خواته. Into the low ground and across the other side. Is it US now, yeah?
Don't flank us. We can move you over. Roger, Roger okay. that. Okay, we have to make a dash. Go. Here, John, come here. Get some shots. It's yours, Malcolm. Fight's yours. You crack on. خوشاله یو چې د دشمن سره اخته سو. همدا کار موږ غوښتی. دشمن مو لاس په کار سو. هڅه کوو چې تیاری را وغواړو. نور جګړه ماران هم را روان دي. Some air and aviation to support and a fire mission on the way as well. Push up as far as that guy who's firing. No further. کیمره ماته راکړه. Give me the camera. Okay, mate. All right, Joe. Just get your head down, baby. Come down the bar. That's the baby. Push her out. Definitely incoming gun overhead. Someone's got eyes on us. Once off a send over. The plan is we're going to engage 1, 2 and 3 and 15 and 16, then allow you to move back a compound. Look at this nutter up here. Got firing up there, mate. Firing. پر موږ اوس د درو طرفو څخه ډزې کیږي. ارش ځواکونه د توپچي ملاتړ غوښتنه کوي. Calling in artillery support. Roger, we're currently in a trench. We've got a compound to our east and open fields to our west of us. A right of 100, a drop of 150, repeat. That's the ANA up there. هغه افغان اردو دی. توپ یې راوغوښتی. I've been called for. څومره وخت به ونیسي؟ 2 دقیقې. 2 دقیقې کې راځي. See you coming, yeah? ای هلکه اردو ته مخ ته مه ځئ. This boy, casual boy. ستا نفر ته هم ووایه ورته راځي په هغه کور کې کښېنو. افغان اردو هم مخکې نه ځي. پر خپل ځای پاته دي. اته کیلومتره لرې په فاب اډنبرا اډه کې توپچان خپله نښه سموي. Elevation 185 miles. طالبان په هغه کور کې دي. A 2-0 engaged on fire mission 2 guns. Number 6! Oh, there you go. Splash south of target. Yes, mate. Options. The kill goes. Yes. Awesome. ډېر ونږدې وو. 5 rounds coming in on 3. Number 5! Ah! There you go. That's happening just at 150 metres in front of us. There it is there. Upper 5-2 Alpha, upper 5-2 Charlie. That shot on the compound 3 of us. Here comes the artillery. Coming in there now. ډېر ونږدې وو. هلته د عملیاتو په خونه کې دوی د هوایي برید کوردینات ورکوي. جیټ زموږ جنوب طرف ته پر کور برید کوي. یو غټ انفجار ته تیار سئ. هلته یو کور دی. اوس به جیټ یو 1500 فونډه بم ورباندې وغورځوي. هغه دود جیټ ته هدف ورښیي. Position to the air. Here it comes. Here comes the jet. Right, splash, bang on with a 500 pounder. اوس دا غو چې هلته 1500 فونډه بم وغورځوي. دوړې یې لا ولاړېږي. I've had 5 106 105s going in there right now. Number 6. Come on! او هلته یې هم اوس یو بم وغورځوي. دا په کیمره کې رانږدې کړه. هوایي څارنې معلومه کړې چې دښمن زموږ څخه شاوخوا 1.5 متره په یو کور کې دی. که غواړو چې جګړه ورسره وکړو باید نور هم جنوب طرف ته ورنږدې سو.
Oh, that's around. Which one? Ready? Smooth. Roger that. Next compound, the one after. Roger. افغان اردو کوشش کوي چې زموږ چپه طرف ته د کور له خوا څخه امنیت ونیسي او پر موږ تر اوسه ټکان کیږي، نو باید تیز ولاړ سو. تاسو په کور کې یاست؟ تاسو ولیدل چې موږ ته نږدې چاودنه وسول، پر ځای پر دیواله وموښتې. Hitting the walls. Over 12. Number 6. Go. موږ لومړی له 1 2 او 3 موقعیتونو سره په جګړه اخته سو. موږ شک درلود چې دشمن هلته و. له همدې امله موږ لومړی تر هغه خلاص میدان را تیر سو. که دې یاد وي هلته مو نښته وکړه. اوس هغه ځای ښه مهار سوی دی او فکر کوو چې هغوی یو څه شاته تللي دي او بیرته جنوب ته د موقعیت 28 پر لور روان دي. اوس موږ کور ته ننوځو. کور پاک سوی دی. دا به مو یوه بله کوچنۍ سرپناه سي. Well done, John. Well done, mate. Come in. Boss wants to know all our people signs here. ښه دیوه نوی راپور. موږ په 9م کور کې یو او دښمن جنوب ته په 4م کور کې دی. نو 100 متره فاصله مو ترمنځ ده. د دښمن د غلي کولو لپاره نورې جټ الوتکې راوغوښتل سوې. موږ یوه ګزمه لرو چې د افغان اردو ملاتړ کوي. هغوی له زړې امریکایي ګزمې اډې څخه د داغیان کلي ته ولاړه. دا سیمه تر ډیره یو بېواکه سیمه وه. دا زموږ او د طالبانو ترمنځ د جګړې میدان و. موږ پر ملګرو له 2 خواو ډزې کېدې، یو د جنوب څخه او بل د جنوب لویدیځ څخه. موږ د جنوب لویدیځ موقعیت د 115 ملي متره توپ په وسیله وویشت او د جنوب موقعیت ته مو 500 پاونډه بم وغورځاوه. کله چې حالت لږ نورمال سو، پر چوک باندې له جنوب څخه بل برید وسو چې موږ ورته د طالبانو څلور لارې وایو. اوس بیا پلان دا دی چې هلته به بیا یو بل 500 پاونډه بم غورځول کیږي. امبر 0 چارلی، امبر 0 الفا تایید کړه. زه دا هدف له منځه وړل غواړم. سمدلاسه برید پرې وکړئ. پای. طالبان هغه طرف ته پر شا کیږي او فکر کوم چې جټ به یې پرې نږدې. هلته یو څلور لارې دي. غږ یې اورې، الوتکه زموږ پر سر تېره سوه. دا هغه ځای دی چیرې چې دښمن د جنگي ساحې څخه وتی او دوی بم پر وغورځوي. دی رمضان نومیږي. که څوک دا فکر کوي چې دوی به طالبان د جنګ راوګرځوي، نو دا معلومه خبره ده چې نه یې سي راګرځولی. ښه خیر. نفس یې راوکښئ. او دا وخت هلکان خپلې وسلې ګوري او خپلې مرمۍ شمیري چې څو دانې یې فیر کړي دي. دا د بیا تنظیمېدو وخت دی. هر څوک خپل مهمات ګوري، هوان را اخلي. بس دغه کارونه اوس کوو. د سخت مقاومت په خاطر ځینې ځواکونه د مهماتو د کمښت سره مخ دي. د قومندې افسر باید اوس فیصله وکړي چې مخ ته پسې ولاړ سي که نه بیرته د ګزمې اډې ته ولاړ سي. اوس 2 لارې دي چې یا هغه ځای ته ولاړ شي چې همدا اوس بم پرې وغورځول سو تر څو معلومه کړي دښمن په څه حالت کې دي، یا بیرته د ګزمې اډې ته ستانه سي او هلته انتظار وباسي تر څو نور ځواکونه ور ورسیږي. اوس دوی باید خپله پرېکړه وکړي چې کوم انتخاب غوره کړي. 1 الفا، ابتدایي ارزونه دا ده چې دښمن یا مات سوی دی یا شاته جنوب ته تللی دی. ځواکونه پلان لري چې دود جوړ کړي او بیا په هغه دود کې د هغه څلور لارې له لارې چې اوس مو بم پر وغورځوي خلاص میدان ته وتښتي. نو په توپونو مو ملاتړ وکړئ تر څو خوندي واوسو. شاتګ لغوه سو، شاتګ لغوه سو. ولاړ سي. دښمن زموږ رسته بغل ته ښکاره سو. هماغسې څنګه چې موږ فکر کوئ. اوس غواړي له رسته طرفه برید وکړي. دښمن له هغه طرفه راځي. 1, 2, 3 again. Alleyway of 1. Repeat fire mission on 1, 2, 3. 1, 0, Bravo. RPG out. 3. Let us know. Hit. Well done, revolt. Stay down. Revolt, stay down.
دا یې اخر وه. برید مستقیم پر ولګېدی. Obviously, and it's a direct hit. دښمن بیرته هغه کور ته راګرځېدلی دی چې توپ ویجاړ کړ. د طالبانو سره د جګړې لپاره سرتیري باید دا کور پرېږدي. Safety of the compound. Doorway in between 2 and 3, yeah? So you can get eyes on there. 1, 2, off, broad مرمۍ د دې دروازې سره مښلي، ځانونه لرې ترې ساتئ. هغه کور چې 115 ملي بم یې پر وغورځوئ، موږ بیرته ونیوئ. راځئ چې وګورو چې څه کیسې دي. Let's go that way, come this way. You go that way, John. Pablo! Pablo! Have you got eyes on the firing point? What's it? دا د راکټ ټک پر هغه کور وکړ. زما سره راځه. ټیټ سه. ورسه وګورئ، دا راکټ و. Right. Well done, you fucking good. Let's go on the roof, mate. پر طالبانو تر اوسه 2500 فونډه بمونه، 15 هوانونه، راکټونه او تر 100 زیاتې مرمۍ اورېدلې دي، خو بیا هم نه تسلیمیږي. They think they've seen somebody at the doorway. That's what they're engaging. A compound, a 3, Hotel Juliet 1, a dash, a 3 over. سرتیرو طالبان محاصره ساتلې دي او د عملیاتو خونه توپچانو ته وایي چې د بل ځای لپاره د برید آمادګي ونیسي. د هدف ځای معلوم کړه، بیا یې 2-5 چارلي ته ووایه چې تایید یې کړي او ډاډ ترلاسه کړه چې هماغه ځای دی چې دوی غواړي. که یې تایید وکړ نو موږ کولی شو کاسلچک ته اجازه ورکړو چې فایر پر وکړي. موږ دلته د ننه د بل دښمن سره بوخت وو. دوی بیا راغلي دي. اوس مو دوی محاصره کړي دي. موږ هغوی په یو کوڅه کې محاصره کړي دي. دلته د داکونجاک سره نږدې که هغه ځای ته وګورئ چې برقي لینونه تیر سوي دي، له هغې رستې خواته یوه کوڅه ده. زموږ سرتیري دا سیمه تر فشار لاندې ساتي او موږ د هدف له منځه وړلو لپاره د فایر ماموریت یا هم تیاري راغوښتي دي. دا په یوه غټه جګړه بدلیږي او سرتیري اوس بیا د مهماتو د کمښت په خطر کې ولوېدل. دا ټکي ته مو باید پام وي چې اوس څومره مهمات کاروي. ګوره موږ اوس یو وخت باندې یو نفر د ټکانو لپاره ټاکلی دی. تر ټولو اولیت دغه دی چې دوی محاصره وساتي. غټو ضربو ته ضرورت نشته. دوی شور نشي خوړلی. دوی هلته هغه کور تر برید لاندې نیولی دی. دوی هغه کور ته د 115 تر برید وروسته ولاړل، خو موږ ګمان کوو چې زموږ چپ لور ته به هم وي. دوی هڅه کوي چې دا خلک د دې کور د پرېښودو څخه رامنع کړي تر څو یا توپچي برید پر هغه کور وکړي یا هوایي. We've got 400. Airport 20, I say again, ready, a 101 grid. Number 5, fire! We're right up now. We're there we go. موږ لوړ راوختو. Same rounds complete. Airport 20, rounds complete, Ever. There's more coming now. مهماتو د جدي کمښت سره د توپ وار موږ ته دا موقع راکوي چې امریکایي د ګزمې اډې یا USPB ته شاتګ وکړو. موږ به بیرته شمال ته حرکت وکړو. موږ به د پرن پر لار ولاړ سو. بل ټیم به زموږ له لارې راسي. بیا به موږ بیرته کور ته ولاړ سو. که په راتلونکي 2 دقیقو کې موږ کومه موقع پیدا کړه او موږ ته ښه معلومه سوه نو موږ حرکت کوو. هلکانو راسئ، دلته د ډوګي سره پورته سئ. تاسو یې ساتنه کوئ چې دوی وتوانیږي چې شاته ولاړ سي. هدف مکمل په دود کې پټ دی. ځواله موږ ځو، راځه چې ځو. جنگ د 2 ساعتونو راهیسې شدید سوی دی او لا یې د درېدو هیڅ یو نښه نه لیدل کیږي. شاتګ هر وخت ډیر خطرناک وي ځکه دښمن پوهیږي چې ته چیرې یې او چیرې ځې. Move fast. Okay, mate. Watch out for the alleyway. Come quickly, come.
دا اوس چې موږ څه کوو دې ته تکتیکي شاتګ وایي. زموږ سره د تیارو ملاتړ ختم سو، د مځکې د خوا ملاتړ را سره ختم سو. هلکان یو تر بل اوړي، دایره جوړوي، یو د بل شاته درېږي چې یو د بل حمایت وکړي. So that the troops can withdraw to safer ground. Double. دې ته یو تاکتیکي شاتګ یا راوتل وایي. And it's, you know. او اوس ټیک 1 بجه ده او حرکت مو پر 11 بجې را کړی وو او زه هم د ډیر وخت لپاره په منډه وم. So boys been going full on for a long time now. د غزمې اډې ته په 1500 مترې کې موږ ودرېدو چې خپل ستراتیژي پلان کړو ترڅو لدې پاتې هوارې مځکې په حفاظت کې تیر سو. زه نه غواړم چې دلته ډیر خلک پاتې سي. په اډه کې چې کوم نفر دی هغه پر موږ پام کوي. دا دی بحث شروع دی. د افغان اردو نفر نه غواړي چې ولاړ سي، دی غواړي چې دلې پاتې سي او د دې شاتګ حمایت وکړي. ښکاره خبره ده چې دا افسر هم دلته پاتې کېدل غواړي. دا خو د روزنې ثمره ده. پوهېږې مختلفې ژبې، مختلف د جګړې طریقې، خاصتا داسې وخت کې لکه دا تیر 2 ساعته یو څه ګډوډي روانه ده. خو زه باید ووایم پلاټون یو ډیر ښه کار کړی دی چې پر معلوماتو او په ځانګړي ډول کلتوري معلوماتو باندې تکیه کړې ده. خو یوه خبره حتمي ده، کله چې دوی جګړه کوله هغوی لکه یو وجود یو ځای جنگیدل او دا واقعا د ستاینې وړ حالت دی. که تاسې وګورئ زموږ رسته اړخ ته د غزمې اډه ده او هلکان پر پیره دي، دا شکه او سکیلې رایستلي دي او زموږ حرکت ته انتظار باسي ترڅو موږ تر دا خلاص میدان ورتیر سو. Get to them. Some air over to artillery or artillery. That's 105s. کله چې یو ګوښې ته سو ما ته موقع په لاس راغله چې د شماليوال افغان اردو عسکر سره خبرې وکړم. دوی د رویل اریش ډلې سره په جنگ کې څنګه دي؟ ښه دي، ډېر ښه دي. دوی زموږ سره کومک کوي، درس او تعلیم راکوي، د جنگ تکتیکونه فرق کوي. دوی دا تغیرات خوښوي که نه؟ هغه وخت خو ډلې ډلبازي وي، په همدې خاطر افغانستان تباه شو. اوس د برتانویانو په همکاري ګوندې ارامي سي او د جنګ و جدل ورک سي. اوس وضعیت یو څه آرام دی. زما فکر افغان اردو نن په ډیر زړورتوب وجنګېدل. ډیره مننه. د خوندیتوب پر لور اخري ځغاسته هغه وخت شروع سوه چې د دښمن پر مورچو د توپونو ګولۍ وورېدې. دا هم یو خطرناک خوځښت دی ځکه موږ باید له داسې سیمې تیر سو چې ښکاره ده او خوندي نه ده او لا هم د هوان ګواښ سته. استخباراتو راته ویلي دي چې زموږ د بیرته تګ لاره کې شاید بمونه ایښودل سوي وي. دا چې موږ د دې خلاص میدان څخه تیریږو نو زه کوشش کوم چې دا فکر له ذهنه وباسم. Cleared IED just about 50 metres north of this wall, so just stick close to it. We just as the troops are here he comes. دا شیان زموږ لپاره بې ارزښته نه دي، بالخصوص هغه وخت کله چې ته لاندې پر ځمکه یې او دښمن نه وینې. بېله شکه دا د ایساف فوځیانو یو تر ټولو ښه وسله ده. One of the best assets ISAF forces have. دا فکري وه، فرانسوی جنگي پیلوټ او دا د فوز یو نمایش و. موږ الوتکې و جنوب لویدیځ ته د ځان ښودلو لپاره ولېږلې چې دا یو ښه مخنیوی و. همکار ځواکونه بیرته راوتلي دي، اوس تقریبا ټول د غزمې اډې ته ستانه سوي دي. هغو کسانو ته چې له میدانه راوتلي دي شاوخوا 50 دقیقې وخت ورکوو ترڅو ځانونه برابر کړي او QRP یا چټک برګون پوځیانو ته به وروسته ووایو چې راسي. خو اوس داسې ښکاري چې حالات آرام سوي دي چې د غرمې د ډوډۍ خوړلو چانس راکوي. مننه چې راغلاست. د یو قوي دښمن سره تر 3 ساعته جګړې وروسته افغان اردو او رویل اریش پوځیان بیرته په خیر تر اډې راورسېدل. څه احساس کوې ریلیفه؟ موږ برید پر وکړ، ومو ځپل، ټول بیرته روغ رمټ راغلو. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ بیرته راستانه شوي یو. بله خبره دا ده چې موږ خپل وس کړی دی. زه فکر کوم چې خلک فکر کوي چې دا توپاني ځواکونه یوازې وسلې لري نه تکتیک. دوی پوهېږي چې څه کوي؟ خامخا پوهېږي. دا سرتیري دي.
دوی د هغوی ټول تونلونه لیدلي دي، هغه مرچلونه او خنډونه چې دوی جوړ کړي دي. دوی نه بیریږي. آفرین هلکانو. دا د بیرته راغلو د بیا د تنظیم په اډه کې یو. دا رښتیا هم یو عجیب سهار و. هیڅ تلفات نه لرو. دوی لا تر اوسه نه دي تایید کړي خو شاوخوا 10 دښمنان وژل سوي دي او یو شمېر زخمیان لیدل سوي چې د دښمن له سیمې ایستل کېدل. خو زه د ټولو په نمایندګي ویلی سم چې موږ ټوله یو پیاله چایو ته ضرورت لرو. From the contact zone. But I think I speak for us all when I say we all need a good cup of tea. راتلونکي کې زه بیرته مساقلات ته ستنېږم او له دلتا کمپنۍ سره یو وروستي عملیاتو ته وځم چې هڅه کوي د طالبانو د نفوذ په سیمه کې پوستې جوړې کړي. هغه عملیات چې ګران تمامیږي. موږ خپلې برچې بسته کوو. بیخي مخامخ کیږو ورسره. موږ تیرې 3 هفتې د برتانوي پوځیانو سره په لومړي کرښه کې د افغانستان په هلمند ولایت کې تیرې کړې. موږ په هغه وخت کې ډیرو عملیاتو ته ووتو. اخیرنی یې د رویل اریش ډلې او افغان اردو سره دی. موږ د 21مې پیړۍ د جګړې د اغیزې شاهدان یو. دا مخامخ جګړه ده. زه اوس چمتو کېږم چې په وروستي ځل د دلتا کمپنۍ سره په عملیاتو ووځم. دوی هڅه کوي چې د شنې ساحې په شمالي برخه کې پوستې جوړې کړي. We need a medic up on the roof.